مونږ وایو زمونږ یو خبره عام مسلمانان په خله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کیږي دا ټیک ده خبره خو یو سیز دی چې هغه په توبه نه معاف کیږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کیږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونږ نه دی کړی د مونږونه نه دی کړی دا په توبه نه معاف کیږي دې بر دې قضا کوي روجي نه دی نیولې د رمضان فرض دې بر دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصيږي حج په فرض دی او حج نه دی کړی دې په زرو توبه نه خلاصيږي دې په خپل حج دي او که په خپل نشي تیزان په دې بل سړی دی ولې قضاء الفوائد دین نه خلاصيږي دا خوري آسان شو یو سړي په ټولو باندې نماز کړی دی نه روزنی ولې دا نه حج کړی دی خمالدار دی او اخر کوي الله زما توبه بس دا توتی شو جنت تلل نه 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 دې ته د خدای قرض وې دا به ورکای دا به لازمان ورکای نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان دې کته نه منځونه قضای او تلی دنه نو هر منځ سره یو یو راګرځوي نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به راګرځولي یا دوه راګرځوي او قضا مون صرف 2-3 وختونو کې نه کیږي بار غیر وخت کې کیږي یو د انور خطو وخت کې نه کیږي چې کوم محمد راخیږي یو د انور پریوتو وخت کې نه کیږي چې کوم محمد پریودي یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کیږي باقي هر ټیم قضا مون کول شي نو هر مون سره یو ته مخ کې کا یو ته رستو کا سلو رکعات مازیګر کې نو مخ کې سلو رکعات یا اته رکعات مخ کې وکړي را بهتره ده سلو او چې راګرځي تا نه خویر دي چې دا کم مازیګر په لاړو به مازیګر قضا کو نو چې کم دی او قبل ور پسې لومبه شو کنه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبه دي هغه ته خوا کابل لومبه شو هغه ته خوا کابل لومبه شو هغه ته خوا کابل لومبه شو نو چې یو کې ابل ور پسې لومبه کېږي لومبه مازیګر لومبه ماسپخین قضا کو نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو خپل لاړ شه نه بل څوک ځان په دی ولېګا حج بدل کنه شي کولې غوړي قادر نه او که یو سړی قادر دی دبل نه کېږي او روزه دا خیر دی په جې اولي کې نشي کولې جمع کې قضا وکا څه خبره نشته او یو پردي حق دام په توبه نه معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی ودا الله رسوله کله د خدای په لار کې jihad وکم مخ په مخ او زه شهید شم ما به خدای جنت ته ودی یاو اذا صلی الله ودا صلی واپس کې ودا واپس کې ورتا وی تاسو وی ما وی کله د خدای په لار کې jihad وکم او مخ په مخ جنگيږم او زمړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې jihad وکې کنه او مخ په مخ جنگيږي تخت نه تخدیدل ګناه ده او شهید شي الله به جنت درکې اور یا نه یومن شهید شي بالفرض بیا د خدای جب دی بالفرض او بیا د خدای لار کې jihad شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د ظالم کافر دلاسا مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جم دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي سوزل شو درې کارته نو وی الب جنت ته چې کده دې ګوتې د بند عمر پر دې حق در باندې نشي تر سو دی غدي او الان قال جبريل اوس وی جبريل لاغه ما ده خبره نو پر دې مال دا نه معاف کیږي پته دا وړه آسان خبره ده پر دې جيب وا مال وا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای به ګناه دلا قضا کول الله به معاف کړي چا دې په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای به معاف کړي چاته په بد نظر لاس ور وچولې دي یره توبه واسه رب العالمین به معاف کړي چا سره دې بغض کړې دي توبه واسه حسد دې کړې دي توبه واسه رب العالمین به معاف کړي لیکن کدا پردي حق در باندې پغاړي داغي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافي ته غواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې سره ورکا والا او کدا دواړه دی نکړل بیا بس کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سړي په ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي داغه حق په برابر والی پاغه الله پوغي څومره نیکه کېږي او هغه ورګي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو په مفلس پیژنه غریب فقیر وی تاسو خو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منځونه صدقې روزي ذکرونه بلا شي خو پردي حقونه دي نو سنه کې ته یو حق کې لاړ کې سبل کې تشتو قپادي جو دوزخ ته ورشي دا به ګور ډېر خیال ساته پردي حقوق مون خلک بدن ورګډ بس خو چې او یا د ضرورتو د لپاره ګناه د خواهشاتو د لپاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي دا کوا مو چې موټر پیدا
دماغه مرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر یو ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله دا ډاکا وکم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دي دا ګوري په توبو نه معاف کیږي ها د خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خساړو شته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشنې پانسی کې د اپیلو کې هائی کورټ ته هائی کورټ اپیل خارج کې پانسی شو د لار سپریم کورټ ته اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدای چې د پانسی کېږي خدای د پاسه یو بل شی چې هغه ته رحم درخواست وي صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکړي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلی شي نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي اخو جدا مسله ده خو دا قانون زه خبره ده جا کومه دا قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چاوته زه یو توبه وباس معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یره وی طلاق چا پلان کې مولوی صاحب دغه ته وای موږ بس پویګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل کس هغه ته وی نه یو کم سل مې صاحب وجلی دي ما به خدای وبخي ما په مې کې یو کم سل او لری که خدای دې تباہ برباد تا به څنګه وبخي یو کم سل دی بخلی دی وجلی دی او تا به خدای وبخي وی نه مې بخي وینا به تر وجته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پوره شي لاړ بیا ګرځي دا ما به خدای وبخي چا وته ویل که پلانتی کې کې مولوی صاحب دی ډېر خسرې دی هغه له څو کم ور دی وی توبه لوي کور دی هغه له څو کم ور دی توبه لوي کور دی د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورته هغه سره کو چاړه تیر ور چاته وی دوزخ هغه لاړ شه وی خاوي او روان شو چې روان شو کلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی غسل وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت منغو باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کومه د غضب فرشتي صوبازي الله دې مسل خدای دې مسل الته د رحم فرشتي رااله وسکوي موږ دې صوبازو موږ باسو نه سړی وجلی دي موږ به ځکه صوباسو اغي وی نه توبه ل روان دي توبه استر ان ندم توبه جلن استومانه جو توبه ده اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتعالى صبر وکي لازمه کچ کې کدي ګناه والا لازمه کې ته نږدې غضب والا لري توبه سي او کدا توبه والا لازمه کې ته کوم روان دي نږدې نو بیا رحم والا ته توبه سي نو هغه دي ګناه ته نږدې رحم والا نه لري نو الله سره چلو کو ورته خدای رحم تا دی یوې زمه کې توي تبع عدل لري شه دی ګناه والا ته وي ا دې ګوالا توي نږدې شه تقرا نږدې شه ورتا نو هغه وتر نږدې کړه بلې ته وی دا کچیو کې چې کچیو کا توبه والا لازمه کې یو لیش نږدې وخاطر وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی دا قانون نه دی ګوري په دوکا نشو دا څه شي دی دا د خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې ما دې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړی هغه اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده ته دا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده ده چې پر دې حق پاک توبه نه بخلی کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما د توبه به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص ته معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ له توبې توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یې رښوا